एक बात देखें, अभी आईडी कार्ड मोबाइल फोटो भी देखें, तो मैंने कहा मेरा भी डेटा में डाल देना, मुझे मेरा भी सामान سلامونه د سبا نیوز ګرانو لیدونکو د نن ورځې تازه او مهم خبرونه ته ښه راغلی. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور د پښتون ژغورنې غورځنګ نه مشر منظور پښتین سره لیدلي دي. هغه د جرګې ځای ته ورغلی ده. د منظور پښتین او له ډیری نورو مشرانو سره ملاقات شوی ده. منظور پښتین وایي پښتانه به د یوه شهید وینه هم چاته ونه بخښي. ګنډاپور وایي د قامي جرګې د پریکړې ملاتړ به کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي دی د خیبر پښتونخوا له وزیر اعلی علي امین ګنډاپور سره تر لیدنې وروسته د پښتنو قامي جرګه به په خپل وخت او ځای باندې کیږي، په امن سره به ترسره کیږي. هغه زیاته کړې ده چې پښتانه به د خپل یوه شهید وینه هم چاته ونه بخښي. بلخوا د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور چې له پی ټي ایم سره خبرو کې د پاکستان دولتي پلاوي مشري کوله، وایي جرګه چې هره پریکړه وکړله زه به یې د وزیر اعلی په توګه ملاتړ کوم. منظور پښتین له ګنډاپور سره تر لیدنې وروسته د پښتنو قامي جرګه به په امن کې او په خپل وخت باندې کیږي. منظور پښتین وایي پښتانه به د یوه شهید وینه هم چاته ونه بخښي. علي امین ګنډاپور ویلي دی جرګې چې هره پریکړه وکړله دی به یې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی په توګه ملاتړ کوي. پېښور کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی سردار علي امین ګنډاپور په مشرۍ کې ناسته شوې ده. په دې ناسته کې پریکړه شوې ده چې په مشروط ډول پښتون ژغورنې غورځنګ ته د جرګې اجازت ورکړل شي. حکومتي پلاوی د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټي ایم له فعالانو سره د مذاکراتو لپاره د جمرود وزیر ډنډ سیمې ته روان شوي وو. پی ټي ایم وایي تېرو ورځو کې شاوخوا 400 غړي او ملاتړي نیول شوي دي. دا و د نن ورځې تازه او مهم خبرونه. سبا نیوز سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره یې هم شیر کړئ.